الا ما علمتنا مگر تا را کړې دي. آیات دلیل په دې خبره چې ملائکه له علم الله ورکړو. بیره ملائکه استادان څوک دي؟ قران او سنت معلومیږي. جبريل. کوم انسانان چې وایي چې نه پیری شیطان او استاد او دا غلط تفسیر دی. قران نه خراب خبره ده. انک انت العلیم یقینا تپوی او حکمتون والا. علم موږ لنیشه زکه تپوی راکړه دې موږ له زکه ته حکمتون والا حکیم سوالا او عواقب د امور خبردار. داغه پکار څوک اعتراض نشي کولای. عالم په پوهه شي. حکیم دی په شرع شریعت کې. حکیم دی په کائناته اسرار کائناته. حکیم دی په صدور الذنوب ګناه په صدور کې صادرې دوګه بندنه. ورسره کې اوس آدم فوقیت. آدم له تور وړاندې عليه السلام حدیث کې راځي نبی او مکلم. نبیم دی الله سره خبرې مکړي. کوم انسانان چې دا و چې دا نبی نه دا غلطه ده. زنديق دی دا دی. قال وی آدم الله واذن پیغمبرانو لکړي په دې یا باندې خو نبی صلی الله علیه وسلم نه دی کړي. ځکه محمد صلی الله علیه وسلم الله رډي ګرانو اطلاع ورکړي لا بیا اسماء په نومونو دې شاعرو د شونی ورې چې انبئ نه دغه به خو الله تعلیم کېدو. هغه ورغه سلام په واش شروع وکړه. فلما ارکلا چې اطلاع ورکړه بیا اسماء په نومونو دې نو قال وی ویلي الم اقول لكم ايات السماء ویلي اني اعلم غيب السماوات والارض يقينا زپويګم په پټو شینو د اسمانونو زمکه ډېر پويګم. آیات باندې سوال دی غیب معنا پټ چې شی پټ شون څنګه پی پويږي. جواب دا پټ په نسبت سره موږ لدينو. واعلم پويګم ما په اسمانه چې تاسو کار کوي او ما كنتم تکتمون چې پټاوي دې پټکړې وایس په قدمه. دیم قولونه مو ذکر کړی ما تبدون اگر کرے مقام کی جمع لیکن مراد مفرد شیطان یادی. دریم دا کلمې ذکر کړه موافقت د پاره. څلورم باز خلک وي چې ملائکه د آدم سره حسد ولرو دا غلط تفسیر دی. بلکې په ټول مخلوقاتو کې انسانانو لزیات خیرخوا هغه چې دي ملائکه دي. موږ دعاګانې غواړي بشرو باندې پراتو یو موږ دې نو څه بل نعمت تاسو پلان ملائکه په سجده کړو. بیره مخکې مسله مخکې راکړه. ابن کثیر وایي چې مخکې مسله ودا به ورسته دلیل په سورې حجر دی. سیدا معنا چې دا مسله مخکې ده د استخلاف به ورسره او آلته مسله په تعلیق ده. زبې یو سړی پیدا کوم به خلیفہ کم بیا به تاسو د سجده باندې شي. وایس قلنا چونګه مسله سجدي وځي قلنا ویلي اکراما مخکې ویلي قال وایس قلنا چې کله موږ ویلي ملائکه لرا سجده وکړي له آدم لرا. ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې ټول ملائکه د اسمو کو اسمانونو چا یوازې د اسمو کې دي نه. سجده به کومه سجده مراد ده؟ چا ویل انحناء مراد و نفس سرکه تکول. چا وی سجده شکر مراد و. چا وی سجده الله له مراد و خو لیکن آدم قبله علیه السلام. ظاهر دا معنی چې دا سجده و خو لیکن په د عبادت نه تعظیم. زمون په دین کې اوس دانشته نه نه سجده لګول. ابن کثیر او خطیب شربینی فرمایي فلما جاء الاسلام بطل ذلك بالسلام. چې کله اسلام راغی دار څخه ختم کړه. اوس سجدي مجدي چال نه کینې حناګانی سر کته کول سوا د الله نه. دلته به یو مسله ده د چا لاسونه خپلول. مفسرین دغه درې قول ذکر کوي.
یو خدا منصر کول نبی صلی الله علیه وسلم لسر عائشه کول کړو مچ کړو دیم تندې کول عثمان ابن مظعون چې وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم کول کی نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات شو ابوبکر کول کی نبی صلی الله علیه وسلم د تروزم کول کړو دریم د بدن بلې سلکات تشي او سید رضی الله عنه رسول الله تشکل کړو محبت انداسري مينوا لاس کول عبد الله ابن عمر رسول الله لاس کول کړي ابو عبیده ابن جراد عمر سے یو سړي د مشر استاد د مور پلار خپل کې سمانعات مني خودري شرطونه یو عادت به همیشه ته نه جوړای کله کله دویم انحناف نه کوي سرکته کول دریم شرط بغیر شي مصافحه کې ترک نکړي شي لاس به اخلو لاس کې د شینې شدا پات شي په کولول به څنګه نو باز علماء جدام جایز څه خلک را رسول الله په کول کړي وي یو جواب دا چې دا خو عمل د غیر مسلم موافقت دوینګ په کولول جایز شنو شرط بغیر شي انحناف نه ته چې چا په کولې نو هغه پیر ورچته وي دریم پای کې روایت کې اوسنه د ام ابان علماء پای باندې کلام کړی چې مجهوله ده سجده وکړه الا ابلیس شیطان کړه دا جنس ملائکه نه دی او کنه نه دی ذکر ورنه پیدا راوي د نور نه دغه بچي توالد تناسل نه کوي دا د الله مخالفت کې ملائکه نه کوي نو به خو امر ملائکه له دا سګران دی جواب سورہ اعراف کې مستقل امر الله کړي از امرتو دویم چې کله ملائکه الله امرو کې دی ابلیس پلارم پکې ګیر راغی دریم ته دا معلومه شو چې ګورا ملائک په غیب نه پوهیږي منافق انسان دې اس طرف خوا کې ناشو نبی او چې د استثناء خو متصل ده جواب داخل خو نه دی داخل مستثنا منه کې دی اگر کده جنس نه دی نو یا خدای را ملائکه سره قیدی یعنی کې انسان حسد کرا مخلوق او حسد کې به راغی قرطبی لیکي اول حسد چې اسمان نه کړي ابلیس کړي د آدم علی السلام سره لا نقابل حابل سره ابا انکار وکي واستكبر او تکبر دلیل لري اعتبار اخر خاتمه لري بل دلیل لري تکبر کړي انسان کې او برباديږي حدیث کې راځي لا يدخل الجنه جنت له داخل نشي هغه انسان چې داغه پسړه کې زری په اندازه باندې تکبري زری وکانه هو دار کافرانو د الله په علم کې یو ګرځي د خاتمه برباد شو ورسره کې بل نعمت ستاسو پلار مې الله پیدا کې جنت کې هغه مې ناوي پیدا کړه خوراکونه مې ورکړه نو آیا دا نعمت منیو کنه مانی نعمت دی ول الله نه شکر کوي وقلنا ویل مون یا ادم اسكن یا ادم وشيغان ته وزوجك استادانه وی جنت کې الجنت دې کې بیت وقولا شو ادم په دنیا کې وباغ ځکه جنت سره په عمل داخلي کی صحیح قول لا شدا دار الثواب دی ځکه الله پیدا کړی آلته دی او ډیر آیت دلایل پرې باندې شاه زوجه عاطف کړه به اوس کون ضمیر باندې زنانه به خاون تابع په ځای اوسېدو کی خوراک کوي منګه د اغین رغدان فراخه چرتم چې خوخه شي تما رغدان منه تنګي منی ختمي کی بنا zarar بني صحت هم خرابېږي نه ويات ساتي دیونه له بنا ورسي ولا تقربوا من نږدې دیونه لرا دا خو نعمت نه دینو ځان ته ساتل په خپل نعمت دي شجری بارے کې تقریبا نه اقوال مفسرین ذکر کړي بس سیدا من علم الله لدی څه ونه ده غنم او پلان دا اشد علماء خبرې دي کینی شی بته من ظالمین دا اچانه شد حد نور واوړي دی ورته ویلي ورسای کو ابلیس خواري ګډوډ کړه خلک فازل لکه معنا د زلت سپینی جامې لري غیر اختیاري رواني
یو دم په خو د خټو کې را پریوت دی له ورشي زلت انبیا ګناه نه کوي لیکن